بیلتون می واشنا پژول لیدلی دی ژوند لیدلی دی دومره سخت چې له زغم څخه وتلی دی وتلی دی ستا بیلتون می واشنا پژول لیدلی دی سخت چې لزغم څخه وتلی دی وتلی دی شریف الله همایون کشرا سره وی شریف الله همایون کشرا سره وی پنشتم د ګل زماز د درد دلی دی درد دلی دی دومره سخت چې له زغم څخه وتلی دی وتلی دی هو له خوندونو څخه ډکه زندګي یو زه ومه او زما هم پاچهي مینا مینا وژوندون و ټول مینا مینا تا سره می یار لزرګي می سوزه وزم استاد خوږ مینا پاچهي کې ملنګي سبمینه تیر ته غژوندونه بخیلره مو په منځ کې جدایي تا په مانا ما په تا نظر قربان کړو خدای راکړ د ژوندون هره سمت خان نور سکوي صفات جنل سوا خود ژوند ټول هستی سمت خان نور سکوي صفات جنل سوا خود ژوند ټول هستی جنل سوا خود ژوند ټول هستی ګران شریف الله د هور غږ درومي ګران شریف الله د هور غږ درومي بهادر خان له بیلتون زور دلی دی زور دلی دی پنشتم د ګل زماز د درد دلی دی درد دلی دی دومره سخت چې له زغم څخه وتلی دی وتلی دی سمیع الله او نادر خان دې بیرته غواړي سمیع الله او نادر خان دې بیرته غواړي کوله غدر پسې یار ژړېدلی دی ژړېدلی دی پنشتم د ګل زماز د درد دلی دی درد دلی دی دومره سخت چې له زغم څخه وتلی دی وتلی دی د نور خان بغلانی زړه شریف الله وو د نور خان بغلانی زړه شریف الله وو اپ یاد کس
صمد خان بیا شعر لیکلی دی شعر لیکلی دی په نشتون د ګل زماز د درد دلی دی درد دلی دی دومره سخت چې له زغم څخه وتلی دی اشنا په ژوند لیدلی دی ژوند لیدلی دی دومره سخت چې له زغم څخه وتلی دی وتلی دی ستا بېلتون مې وای اشنا په ژوند لیدلی دی سخت چې له زغم څخه وتلی دی د دې نظم لپاره فرمایش کوونکي ورونه دي هر یو لکه نادر خان احمدي، بهادر خان قریشي، سمیع الله عمري، نور خان بغلانی. اواز د قاری فضل الدین نورزاد، شعر د محترم ورور صمد خان جیلانی. ریکارډینګ سنټر اقصی اسلامي سټوډیو کابل.